سلامونه هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او په صحت منظم به یاست. څرنګه موږ کولی شو چې د خپل موبایل سپیډ تیز کړو، هغه هم بغیر د اپلیکیشن نه. نو زه د ویډیو طرف تاسو ته ویډیو ښیو. تر ویډیو شروع کېدو له مخکې که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دې لپاره به تاسو لومړی راشئ د موبایل سیټینګ ته چې راغلی بیا به لاندې راشئ. لاندې چې راغلی دغه اپشن دا به ستاسو په موبایلو کې نه وي، په ځینو کې به وي ځینو کې به نه وي. نو دا به موږ څنګه موبایل کې راولو؟ تاسو به په اباوټ فون باندې کلیک واخلئ، سافټویر انفارمیشن باندې به کلیک واخلئ، بیا په دې پلیټ نمبر باندې 5 وارې کلیک واخلئ. کله چې 5 وارې کلیک پرې واخیستو بیا به تاسو ته د موبایل کوډ درشي، هغه کوډ به تاسو ورته خلاص کړئ. نو تاسو سره به دغه اپشن راشي. زه اوس ځم بېرته دغه اپشن ته. دې اپشن ته چې کله راغلاست دې کې به تاسو لاندې راشئ. دا لومړی دغه، دوم دغه، دریم دغه، درې سټینګه به خپل موبایل کې وکړئ، بیا به ستاسو د موبایل سپیډ تیز شي. زه اوس په لومړي کلیک اخلم. که چیرې تاسو د موبایل سپیډ تیزول غواړئ دا دی اوس زما د موبایل سپیډ تیز شو. که نور هم تاسو تیزول غواړئ په دې لومړي باندې به کلیک وکړئ، انیمیشن هوب. تاسو وګورئ زما د موبایل سپیډ څومره تیز دی. زه اوس دلته داسې اوپن کوم همیشه بیا دلته راځم. زه اوس د موبایل سپیډ بیرته سلو کوم. سلو کوئ نو لاندې خواته به تاسو راځئ. اوس دغه دی ګورئ زما د موبایل سپیډ بیخي سلو شو. چې کله یې دغه خیرې ته راولئ موبایل سپیډ به لا سلو شي. نو دا دی زموږ د موبایل سپیډ بیخي سلو شو. زه اوس دې نه شاته وځم. دا دی موبایل سپیډ بیخي سلو شو. بیرته به یې خپل حالت ته څنګه راولو؟ په دې لومړو باندې به کلیک وکړئ نو دې یو هکس ته به یې راولئ، دوم ته به هم راشي همدې ځای ته به یې راولئ او درېیم به هم په همدې ځای. اوس د موبایل سپیډ بیرته هغه شان شو. که یې تاسو تیزول غواړئ نو پورته خواته به یې ټاکئ، او که سلو کول غواړئ د موبایل نو شاته به ځئ. نو دا وه نننۍ ویډیو، چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې.